د هغې نه بعد یو سوال دی د جمعې د منځه نه مخکې سنت شتي او که نه. دا مسله بار بار زموږ خلک تپوسي په درسونو کې په نورو طریقو سره په هر ځای غالبا زموږ دا خلک دا تپوس کوي. د دې مسلې جواب واورئ زړه په مطمئن ساتي. هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې هغه د جمعې د منځه نه مخکې سنت کړي یا یې موږ ته ویلي، او دغه شان د صحابه کرامو نه دی ثابت چې هغوی د جمعې د منځه نه مخکې سنت کړي. داسې سنت لکه د ماسپښین د منځه نه مخکې چې کوي. دا مسله شوه. دویمه دا بعض وایي موږ دا سنت د دې لپاره کوو چې د ماسپښین د منځه نه مخکې شتي نو دلته هم کوو. جواب د جمعې مونځ ځان له دی، د ماسپښین مونځ ځان له دی. د دې ځان له احکام د هغې ځان له احکام دي. دلته را خطبه پکې ولیکئ او خطبې ته ورناسي. ولې د دې منځه لپاره چې راځي لامبې به، ولې به خوشبو استعمالوي، ولې به دا کوي، ولې به دا کوي، ډېرې خبرې دي. دا مونځ جدا دی، هغه مونځ جدا دی، هغې قیاس په دې باندې نه کوي. دا سره ماسپښین مونځ خو نه دی. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د کور نه راووتو، د حدیثونو نه دا خبره واضحه ده، رسول الله چې به د کور نه راووتو د جمعې په ورځ نه ډایرکټ به څه ته وختو، منبر ته وختو. بلال رضی به بانګ وي، رسول الله چې کله بانګ به ختم شو نو خطبه به یې شروع کړه. او که چېرته د جمعې د مانځه نه مخکې سنت وې نو رسول الله به اول څه کولی؟ سنت کولی. که څوک دا اعتراض په موږ باندې وکړي چې کېدای شي په کور کې کړي، ته دې څه خبرې؟ دا کوم چې حدیثونو سره نه لګي دا سره جوابونه ډېر خطرناک وي. کېدای شي په کور کې کړي، نو موږ ورته دا وایو که کړی وې د بیبیانو به ویلو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې به جمعې مانځه له وتو نو دلته به یې 4 رکعاته وکړو. ولې؟ ځکه چې د نورو مونځونو یې ښه صفا ویلي. رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد داسې کول، ویتر به یې داسې کول، د نورو مونځونو دا سنت یاد کړي وي دا به یې داسې کول، دا به او د دې تذکیره نه ده کړې. چې تذکیره یې نه ده کړې مطلب دا شو چې رسول صلی الله علیه وسلم نه دي کړې. بیا د هغې نه بعد دې مسلې ته راځو چې جمهور العلماء یعنې غالبا علما او امامان دا وایي چې د جمعې د مانځه نه مخکې سنت دا نشته او نفلي مونځ چې څومره کوې دا جایز دی. امام البانی رحمه الله ډېره ناشنا خبره کړې ده، هغه د ذکر کوم د فایدې دپاره. شیخ البانی رحمه الله وایي د غټو غټو امامانو چېرته د دې خبرې تذکیره نه ده کړې چې رسول الله وسلم د جمعې د مانځه نه مخکې څه کړي دي؟ سنت یې کړي دي. نو دا کوم خلک چې د جمعې د مانځه نه مخکې سنتونه کوي، للرسول اتبعوا وللائمه تقلدوا، وی نه د پیغمبر تابعداري وکړه، نه د پیغمبر د تابعداري نه تقلیدوي، موږ مقلدین نو وی نه تقلید وکړو. یعنې دواړه یې ونه کړو. که تقلید کوې نو مشران امامان خو نه دي ویلي، نه د پیغمبر خو ته په دې بعضو باندې د پیغمبر د نوم ښه نه لګي که نه. ښځه صحیح شوه، د پیغمبر خبره مه بیانوه، د مذهب خبر، نو د مذهب تقلید دې م ونه کړو. هغه ناشنا خبره کړې وی نه د پیغمبر ومنله، نه تقلید وکړو. بیا وایي چې بل قلد المتأخرین، دا وایي د اوسنو علماو خبرې دي نږدې وخت کې، هغو دا وایي چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت شته. مشرانو علماو پخوانو دا خبره نه ده کړې. نو شیخ البانی رحمه الله وایي ډېر په تعجب کې شم لمقلد یقلد مقلدا، چې یو مقلد دی تقلید کوي د مقلد، دا وایي ناشنا خبره. د امام تقلید کوه، د مولا تقلید کوه، بیا هم څه خبره ده چې پوه یي. نه ته ځان له یو مقلد په تقلید پسې روان چې هغه سره خپل دلیل هم نشته. نو صحیح خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ثابت. که څوک دا ووایي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به امام ترمذي دا روایت راوړی دی انه کان یصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. عبدالله بن مسعود جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته کول، وروسته به یې 4 رکعاته کول. امام ابن حجر رحمه الله وی دا حدیث سندن کمزوری، او امام ترمذي هم دې طرف ته اشاره کړې ده چې دا کمزوری. نو کوم سړی چې د جمعې مانځه له راشي مستحب طریقه دا ده چې د څومره مونځ کولی شي ولیکي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث سلمان فارسي رضی الله عنه چې تاسو کې یو سړی د جمعې په ورځ ولامبي او چې څومره ځان پاکولی شي پاک کړي او تیل ولګي او خوشبو ولګي او به جمعات ته راشي او د 2 کسانو په منځ کې جداوالی نه راولي، ثم یصلي ما کتب له او به دومره مونځ کې څومره چې الله د به قسمت لیکلي. بیا به رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویل چې بیا 4 رکعته سنت وکړي، وی نه وي چې څومره د به قسمت کې
بیا غلی کینی کله چې امام خطبه کوي الا غفر له ما بینه وبین الجمعه الاخرى د دې جمعې او د روانې جمعې پورې چې څومره ګناهونه دي دا به ورته الله وبخي. خو بیا دې ته وګورئ د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا ثابت دي چې هغه به د جمعې د لمانځه نه مخکې 12 رکعاته کول. عبدالله بن عمر به 12 رکعاته کول. عبدالله بن عباس به 8 رکعاته کول. د بعضو نه 4 بعضو نه 6. دا چې اختلاف پکې راغلی دلیل په دې باندې چې د سنت نه دي دا څه دی نفل دی. نو د جمعې د لمانځه نه مخکې سنت دا د رسول صلی الله علیه وسلم قطعا نه دی ثابت او نه د صحابه کرامو او نه د پخوانو علماو دا قول دی د مشرانو امامانو. او د جمعې د لمانځه نه بعد یا 4 رکعاته او یا 2 رکعاته. حدیث کې د راځي امام بخاری امام مسلم رحم الله راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به انه کان یصلی بعد الجمعه رکعتین. رسول صلی الله علیه وسلم به 2 رکعاته لمونځ کوو په کور کې. او په بل حدیث کې دا راځي عبد الله بن عمر په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې څوک د جمعې لمانځه نه بعد سنت کوي نو 4 دي کوي. نبی علماء دا وایي چې د دوه حدیثونو په دې سره جمع کو چې د 2 رکعاته حدیث چې کوم دی په دې کې د کور ټکی دی نو چې څوک کور کې کوي نو 2 رکعاته دي کوي او که څوک جمعات کې کوي نو څو به کوي 4 رکعاته به کوي. والله